السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د یو چا د نمبر ټوله ډیټا معلومه کړئ. نو دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې د یو چا د نمبر ټوله ډیټا راوباسئ چې دا سیم د چا په نامه ده او دا سړی څوک ده، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو یې خامخا سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم به تاسو راسئ په یس باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په یس باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو لیټر ووایي. نو کله چې وګورئ دوستانو تاسو لیټر ووایي، د دغه کوم مین انټرفیس چې ده انټرفیس به دا رقم دلته دی تاسو ته خلاص کړي. نو دوستانو کله چې دغه اپلیکیشن مین انټرفیس تاسو ته خلاص سو، دغه رقم ګوره ډیټا سوه، دغه رقم لایسنس سو، سیم سو، دغه رقم ویکل سو، دغه رقم ډومیسایل سو، یعنې ټوټل ډیټا دلته تاسو معلومولی سئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په ډیټا باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ډیټا باندې کلیک وکړئ، دلته به دغه تاسو ته خلاصه سي او دغه ایډز به دلته تاسو کلوز کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو ایډز تاسو کلوز کړئ، اوس به دلته تاسو راسئ په ډیټا 1 باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو ما په ډیټا 1 باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ډیټا 1 باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راسئ په سرچ کې. که تاسو غواړئ چې د هر نمبر ډیټیل معلوم کړئ، هغه به تاسو په سرچ کې ولیکئ. نو ګوره دوستانو دلته تاسو وایي و انټر نمبر وید اوټ زیرو، یعنې هغه اول کم زیرو چې راځي هغه زیرو به تاسو نه وایي. نو ګوره دوستانو زه دلته خپل نمبر لیکم. نو ګوره دوستانو ما خپل نمبر ولیکئ. اوس زه غواړم چې دغه نمبر معلوم کړم چې دا نمبر د چا په نامه ده او د دا سړی څوک ده. نو کله چې تاسو نمبر ولیکئ، هغه اول زیرو به تاسو نه وایي، دغه رقم به تاسو راسئ په سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، هغه ټوټل ډیټیل یې دلته دی تاسو ته درکوي چې دا د دې سړي په نامه ده، دغه یې سیناسي نمبر دی، دغه نمبر دغه دی. نو ګوره دا یې نوم سو، دا سیناسي نمبر سو او دغه د ټلیفون نمبر سو او دغه یې ایډرس سو. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د هر چا د سیم معلومات وکړئ چې دا سیم د چا په نامه ده او دا سړی څوک ده. نو تاسو یې ډېر په اسانۍ سره کولی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي یې، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، لا خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.